سلامونه نیکی هیله دوستانو. په نننۍ ویډیو کې درته څلور هغه مشهورې څیرې در پیژنم کومې چې د ډېرو ستونزو وروسته کامیابۍ ته رسېدلي دي. تقریبا د نړۍ ټول بریالي او نوموتي خلک په خپل ژوند کې په یو ځای کې نه یو ځای د کوم چا د انکار کولو له امله بریالي شوي دي. کله چې الکساندر بیل خپل ایجاد کړی ټلیفون د $1,00,000 په قیمت د ویسټرن یونین په لاس خرڅول غوښتل، نو د یادې ادارې مشر کالر آرچن هغه ته ځواب ورکړ دا برېښنایي نانځکه زموږ په کار نه راځي، ځه لاړ شه. دوهم نوموتی ناول لیکونکی سټیفن کینګ په هغې وخت کې د میلیونونو ډالرو غلطي وکړه. کله چې لیکلی ناول د بېلابېلو خپرندویو ټولنو له لوري د خپرېدلو لپاره مناسب ونه ګڼل شو او سټیفن کینګ هغه په کثافتدانۍ کې وغورځولو. زیاترو خپرندویو ټولنو دته ویلي وو چې زمونږ داسې ناول نه دی پکار، په کوم کې چې د خیالي جنت ذکر راغلی وي. دا ډول ناولونه ښه بازار نه لري او له ښه بخته چې د سټیفن کینګ میرمنې هغه ناول بیرته له کثافتدانۍ څخه راوایستلو او د یوې خپرندویه ټولنې څښتن یې دې ته آماده کړ چې یاد ناول خپور کړي. همداسې وشول چې وروسته بیا یاد ناول له 4 میلیونه څخه زیات ټوکه وپلورل شو او دا هم باید ووایو چې په یاد ناول یو خوندور فلم هم جوړ شو. دریم، په 1998 کال کې د ګوګل د کمپنۍ دوه څښتنانو سرجي برین او لاري پیج د یاهو ادارې سره اړیکه وکړه او له دواړو ادارو د یو ځای کېدو غوښتنه یې ترې وکړه، خو د یاهو کمپنۍ څښتن د هغوی دا غوښتنه رد کړه. 5 کلونو کې دننه د ګوګل ادارې ډیر پرمختګ وکړ او د $10 میلیونه په اندازه سرمایه یې پیدا کړه. څلورم بیا د لنډو کیسو نوموتی برطانوي لیکوال جان کریزي د خپل لومړي کتاب د خپرېدو په 243 بېلابېلو خپرندویو ټولنو څخه منفي ځواب ترلاسه کړی، خو هغې هیڅکله حوصله ونه بایلله او ماتې ته تسلیم نه شو چې بالاخره نوموړي د خپل کتاب په خپرېدا او پلورلو کې تر بریا ورسېد. که دې ته ورته نورې هڅونکي ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې مو نظرونه راسره شریک کړئ.